نو کتابونه لیکي ولا يطمع السلامة من اذاهم دا بنوي چې په ماغزي به خلک خبرې کوي کیږي دي خبرې هیڅ خبره نشته خبرو پروا موږ چا نه لرو چې څومره کیږي څومره کوي ودی کی دا پروا چا نه لرو او کو دې وی چې په ماغزي خبرې نه کوي به په کور کې کینه په ګوډ کې د خځې خواته کینه او هغه په شمله هغه به منداړو په شمله کې وي ته چرګان شاړه د کور نمبر اوله او خبره درته کېدله په حق کیږي کتابونه لیکي ويقوم للناس في حوائجهم فمعاشره کې اوسېږي نو د خلکو خدمت بکې ويسعى بينهم او داغي ضرورتونه به پوره کې دا الله نبی فرمایي من سعى لمسلم لطلب رضاء الله تعالى واصلاح له شاد مسلمان یو وجد پورا کو دا الله رضا ده پاره دا سړی محتاج دی یو وجد پورا کو یو خبره داغه ده پاره د حق وکړه یو خدمت دی داغه وکړو یو خبره نو زه نو يم د الله نبی وای دا الله رضا ده پاره فكأنما خدم الله الف سنتنا لکه زر کاله چې د دین کار وکړو زر کاله تبلیغ وکړو زر کاله جهاد وکړو زر کاله علم وکړو زر کاله جماعتونه مدرسې جوړ کړې یو خدمت دی چې د غریب د یتیم د کونډې د مدرسې د جماعت د محتاج یو وجه دي دغه پوره کو دا الله نبی ویل لکه زر کاله چې عبادت وکړي موږ دا شي نه کوو بس موږ دې خبرې ته تکړای کور میرانی ولې دی جوړ میګو دومره روپۍ په ولګولې او غواړه می واقعه واده می ویلو وکړ چا احسان کې په خپل خدای احسان وکړ ما څه لګیرا دین لري څه کړی دي اخرت لري څه وکړه قبر لري څه وکړه دا خو دې په خدای احسان وکړه کور جوړه او کو باری جوړه او کو غاوري کې کو گاډي خلک خدي باندې احسان وکړي لدی کړی دي